تازه پوتین د طالبانو په ملاتړ نوی اعلان وکړ. پوتین طالبانو ته خاص پیغام او د ملګرتیا لاس ورکړ. نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د روسیې متحدین دي. پوتین وویل موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم پر وړاندې زموږ متحدین ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دی. هغه دغه راز وایي زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، ارام وي او د خاصو قوانینو تابع وي او موږ په کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي. د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبان له 2003 میلادي کال راهیسې د روسیې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د پران پریس خبري اژانس د راپور له مخې مسکو له دې سره په وروستیو کلونو کې هڅې کړي چې له طالبانو سره اړیکې ښې کړي. پوتین همدارنګه تېره میاشت وویل چې مسکو ته پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړي. دا چې طالبان تر اوسه په روسیه کې یو ترهګره ډله بلل کېږي او پوتین هغه د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بولي، دغه تناقض په څه کې دی؟ په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو د شنونکي غوث جانباز نظر وپوښتل شو. نوموړی وایي د روسیې ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره چې ورته هغه مخکې په تاشکند کې هم کړې وي غواړي د سیمې هیوادونو ته وښایي چې دریځ د طالبانو پر وړاندې روښانه دی. هغه وویل لیدل کېږي روسیه کومه هغه نوې ستراتیژي چې د طالبانو پر تړاو یې غوره کړې ده هغه ته تطبیقي بڼه ورکوي. څو ورځې مخکې د دوی دایمي استازی په ملګرو ملتونو کې هم په زغرده وویل چې روسیه دې ته لیواله ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په دې ترتیب د روسیې فدراسیون غواړي چې د سیمې استازو ته مشرانو ته دا ورسوي چې پالیسي د طالبانو په اړه بالکل څرګنده ده. راتلونکي کې کېدای شي دوی له تور لیست څخه وباسي او نور هم خپل نفوذ په افغانستان کې د طالبانو په واسطه زیات کړي او په دې ترتیب په سیمه کې هم خپل نفوذ وغځوي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلي نبنیزا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې مسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. نبنیزیا چې هیواد یې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌یي مشري په غاړه لري همدارنګه ویلي و چې طالبان اوس عملاً په افغانستان کې واک په لاس کې لري. په عین حال کې له افغانستان سره د شنګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدلو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د شنګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې فعالیت بیرته پیل شي. پوتین وویل د دوی په باور دا سمه ده چې د شنګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان په ستونزو کې ډیر ښکیل پاتې شوی او زیاته کړه چې د شنګهای او افغانستان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیل ملاتړ ځکه کوي چې د دوی په باور دا به په دې هیواد کې د وضعیت له عادي کېدو سره مرسته وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوي.